بسم الله الرحمن الرحیم. پنن درس کې به مونږ حرف اصلی او حرف زائد وپیژنو چې حرف اصلی څه ته ویلی کیږي او حرف زائد څه ته ویلی کیږي. نو د علم الصرف په ننني درس کې به مونږ صرف او صرف دوه خبرې ووایو. د علم الصرف دا نننی درس زمونږ مشتمل دی په دوه خبرو باندې. دوه خبرې به په کې نن مونږ وایو چې دا دواړه پیژندل او په دې باندې ځان پوهه کول دا ډېر لازم او ضروری دي. په هغو دوه خبرو کې اولنۍ خبره ده حرف اصلی، چې حرف اصلی دا څه ته ویلی کیږي. حرف اصلی دا څه شی دی؟ موږ بار بار اورو چې دا حرف چې دی دا اصلی دی او دا حرف زائد دی. نو په نن درس کې به دا وپیژنو چې حرف اصلی څه ته ویلی کیږي. دا اول نمبر خبره. دوهم نمبر خبره موږ به وپیژنو حرف زائد، چې زائد څه ته ویلی کیږي. صحیح شو؟ نو نننی درس زمونږ مشتمل دی په دې دوه خبرو باندې. اول نمبر خبره چې په نن درس کې ده هغه ده حرف اصلی، چې حرف اصلی څه ته ویلی کیږي. ګورئ، حرف اصلی د هغه حرف ته ویلی کیږي چې هغه په وزن کې د فا یا د عین او یا د لام کلمې په مقابل کې راغلی وي. هر هغه حرف چې هغه په وزن کې د فا کلمې په مقابل کې راغلی و یا د عین کلمې په مقابل کې راغلی و یا د لام کلمې په مقابل کې راغلی و، نو دې ته حرف اصلی ویلی کیږي. یا داسې ووایه هر هغه حرف چې هغه په وزن کې د فا کلمې په ځای راغلی و یا د عین کلمې په ځای و یا د لام کلمې په ځای راغلی و، نو دې ته حرف اصلی ویلی کیږي. که بیا د فا کلمې په ځای راغلی و نو دې ته بیا فا کلمه، دقې حرف ته بیا فا کلمه ویلی کیږي. پوه کوم هم په دې. که د عین کلمې په ځای راغلی و یا د عین کلمې په مقابل کې راغلی و نو دې ته بیا عین کلمه، او که د لام کلمې په ځای راغلی و نو دې ته بیا لام کلمه. مثلا موږ سره مثال دی ضربه. ضربه اوس د دې وزن جوړیږي فعاله. فعاله دا وزن د دې جوړیږي. اوس دلته په ضربه کې دا زواد چې دی دا په مقابل او په ځای د فا کلمې دی. زواد په ځای د چا راغلی؟ د فا کلمې. د فا په ځای راغلی دی، نو د زواد ته چې دی دې ته فا کلمه ویلی کیږي. را دا په مقابل او په ځای د عین کلمې راغلی، دا را. نو دې ته چې دی د را ته عین کلمه ویلی کیږي. او دا با چې دا با دا په مقابل د لام کلمې راغلی، په مقابله او ځای د لام کلمې کې ده. نو دې لام ته چې دې با ته چې دی لام کلمه ویلی کیږي. او دا زواد را با دا درې واړه اصلي دي، ځکه زواد دا په ځای د فا راغلی، فا کلمې. را دا په ځای د عین یا په مقابله د عین کې ده، او با دا په مقابله او په ځای د لام کلمې کې ده. نو موږ ویلې هر هغه حرف چې هغه په وزن کې د فا عین یا لام په ځای راغلی او یا د دې په مقابل کې راغلی نو هغې ته چې د حرف اصلي ویلی کیږي. بیا کم حرف چې د فا کلمې په ځای راغلی و نو هغې ته فا کلمه، هغې حرف ته فا کلمه. نو اوس دلته دغه زواد چې دی دا فا کلمه ده.
او کوم حرف چې د عین په ځای راغلی یا د عین په مقابل کې هغې کلمې ته عین کلمه د قرات عین کلمه ویلی کېږي او کوم حرف چې د لام په ځای یا د لام کلمې مقابل کې هغې حرف ته لام کلمه دلته دا با چې ده لام کلمه ده صحیح شو دا اول نمبر خبره حرف اصلي څه ته وایي حرف اصلي دا حرف ته وایي چې په وزن کې د فا عین یا لام کلمې په ځای راغلي وي صحیح شو راځي اوس دا خبره په کتاب کې وایو دا اول نمبر خبره حرف اصلي هغه حرف ته ویل کېږي چې په وزن کې د فا یا عین یا هم د لام پر ځای وي هر هغه حرف چې هغه په وزن کې د فا کلمې په ځای راغلی وي د فا په ځای یا د عین په ځای یا د لام په ځای راغلی وي نو هغې ته حرف اصلي وایي کوم حرف چې د فا پر ځای دی یعنی کوم حرف چې بیا د فا کلمې په ځای راغلی وي یا د فا کلمې مقابل کې د فا کلمه کوم حرف چې د عین پر ځای دی د عین کلمه او کوم حرف چې د لام پر ځای دی لا د لام کلمه ورته وایي کوم چې بیا د لام کلمې په ځای هغه ته څه وایي لام کلمه وایي د فا په ځای کوو فا کلمه د عین په ځای کوو عین کلمه او د لام کلمې په ځای کوو لام کلمه ورته وایي مثال درته ویلی لکه نسوره د فعله پر وزن دی ما درته ضربه وویلې درته نسوره نو دلته 3 حروف دي نون صاد را دا 3 واړه اصلي دي ځکه نون د فا مقابل کې دی صاد د عین مقابل د عین په ځای دی را د لام کلمې په ځای د لام کلمې مقابل کې 3 واړه اصلي دي په دې کې نون د فا کلمه صاد د عین کلمه او را د لام کلمه ده صحیح شو نو 3 حروف دي 3 واړه څه دي اصلي دي دا اول نمبر خبره دوام نمبر خبره نن درس کې د حرف زائد پیژندل دا ضروری دی چې حرف زائد څه ته ویلی کېږي دا به وپېژنو دا دویم نمبر خبره حرف زائد ګورئ حرف زائد د هغه حرف ته وایي چې هغه په وزن کې د فا عین لام کلمې په ځای نه وي راغلی په وزن کې چې کوم حرف د فا عین لام کلمې په ځای نه و راغلی هغه ته حرف زائد ویلی کېږي که د فا عین لام کلمې په ځای راغلی و هغه مخکې موږ وویلې چې هغه ته څه نوم اخلي حرف اصلي او که د فا عین لام کلمې په ځای نه و راغلی هغه ته ویلی کېږي حرف زائد څه نوم ورته اخلي حرف زائد مثال درته ویلی د دې لکه اجتنبا دا مثال دی دا اجتنبا دا په وزن د افتعاله دی چا په وزن دی افتعاله اوس ګورئ دلته دا دلته زه درته لاندې دا غټ کړو دا بل دا بس مثلا اجتنبا دا په وزن د افتعاله دی څه په وزن افتعاله ګورئ اوس دلته دې مثال کې اوس دا حمزه دا په مقابل د چا کې ده حمزې کې ده دا جیم په مقابل د فا کې راغلی دا تا په مقابل کې څه کې راغلی تا کې دا نون په مقابل د عین کې با په مقابل د لام کې صحیح شو اوس حمزه په مقابله د حمزې کې راغلی حمزه په ځای د حمزې راغلی ده نو موږ ویلې چې حرف اصلي څه ته ویلی کېږي حرف اصلي دا حرف ته ویلی کېږي
چې په وزن کې د فا عین یا لام کلمې یا د لام په ځای وي نو حمزه دا په ځای د فا نه ده راغلی، حمزه په ځای یا په مقابل د حمزې کې راغلی ده، حمزه په مقابله د چا کې راغلی؟ حمزې کې راغلی ده. او پاتې شو دا خو اصلي نشو. او بیا موږ وویلې حرف زاید څه ته ویلی کېږي؟ کم حرف چې په وزن کې د فا عین لام کلمې په مقابل کې نه وه، د دې درې واړو حروفو په مقابل کې نه و، د فا عین لام په مقابل کې نه و راغلی، نو دې ته حرف زاید وایي. نو حمزه دا حمزه په مقابل د حمزې کې ده، نو دا اصلي نشوه، دا زاید ده. پاتې شو دا جیم چې دی جیم، دا جیم په مقابل د دې فا کې راغلی، نو جیم اصلي شو. او دا جیم چې د دا فا کلمه ده دا الف زاید دی. او پاتې شو دلته تا اجتا کې دا تا افتا، نو دا تا دا په مقابل د تا کې راغله، نو دا تا چې دا هم زاید شوه، دا هم څه شوه؟ زاید شوه. ځکه تا نه د چا مقابل کې راغلی ده، نه د فا مقابل کې ده، نه د عین مقابل کې، او نه د لام مقابل کې، تا د تا مقابل کې راغلی ده، تا د تا په ځای راغلی، نو دا تا چې ده دا لفظ تا دا هم زاید شوه. پاتې شو دا نون، دا نون دا په مقابل د دې عین کې راغلی، نو نون چې دی اصلي شو، نون څه شو؟ اصلي. او با چې دا په مقابل د لام کې راغلی ده، دا لام با هم څه ده؟ دا هم اصلي ده. نو په اجتنبه کې دو حروف دا څه دي؟ زاید دي. یو الف دی، دوم تا ده، دا دو حروف پکې زاید دي، باقی جیم نون با دا پکې اصلي دي. زاید ولی دي؟ ځکه موږ وویلې زاید څه ته ویلی کېږي؟ زاید دا حرف ته ویلی کېږي چې د فا عین لام کلمې په ځای یا د فا عین لام کلمې په مقابل کې نه وي راغلي، دا د فا عین لام کلمې په مقابل کې نه دي راغلي. اوس راځئ دا خبره لاندې په کتاب کې ووایو. ښه غاږ شئ. حرف زاید هغه حرف ته وایي چې له فا عین لام څخه د هیڅ یو حرف پر ځای نه وي، د هیڅ یو حرف په مقابل کې نه وي راغلی، نه د فا مقابل کې وي، نه د عین مقابل کې، نه د لام مقابل کې، د دې درې حروفو څخه د یو په ځای د یو په مقابل کې نه وي راغلی. لکه اجتنبا چې د افتعل په وزن دی، په دې کې جیم ساکن دی او د فا پر ځای دی، او مفتوح نون د عین پر ځای، او مفتوحه با د لام پر ځای ده. بس جیم نون با اصلي حروف دي، دا جیم با نون کوم حروف دي؟ اصلي حروف دي. او پاتې حروف یعنی حمزه او تا زائده ده، دا دو حروف پکې څه دي؟ زاید دي. بس دی دا زمونږ نننی سبق چې په نن سبق کې مونږه دو خبرې وپېژندلې. اول نمبر خبره حروف اصلي، دوم نمبر خبره حروف زاید. حروف اصلي دا کومو حروفو ته ویلی کېږي؟ حروف اصلي دا هغه حروفو ته ویلی کېږي چې په وزن کې د فا عین لام کلمې په مقابل کې وي. که بیا د فا کلمې مقابل کې هغه د فا کلمه، که د عین کلمې مقابل کې هغه د عین کلمه، او که د لام کلمې مقابل کې هغه د لام کلمه. او حروف زاید د هغه حروفو ته وایي چې په وزن کې د فا عین لام کلمې په مقابل کې نه وي راغلي، ایته حروف زاید وایي.